السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو تصویران یې راستولي دي، وایي د مسجد خالي دي، په هغه کې داسې لکه د الله نوم داسې نقشونه پیدا کېږي، نو دی وایي دا استعمالول د شریعت د نظره څخه څنګه دي. دغسې بعضې ورونه د سیمټو د فرش او حتی داسې ورونه چې د ټټیانو دغه ټیل یې راستولی دي، وایي دا د الله نومان دي که نه دي. بعضې غالۍ راواستي، بعضې مسلې راواستي. محترمینو، په دغو شیانو کې تاسو ښه فکر ورته وکړئ، ښه ورته ځیر شئ چې د الله نوم دی که نه دی، که نه څه مشکل نه لري، او که شکمن سواست چې دی که نه دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دې متعلق امت ته یو ستر پیغام پرېښی دی. د حسن بن علي رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي پرېږده هغه څه چې شک کې دي اچوي، هغه څه ته یې پرېږده چې په شک کې دي نه اچوي. حدیث امام ترمذي رقم د حدیث 2442 او دغه رنګه مسند احمد 1610 کې روایت کړی دی، او نسایي په 5615 کې روایت کړی دی. او امام مناوي رحمت الله مبارک وایي دع ما یریبک، پرېږده هغه څه چې په شک کې دي اچوي، فی کونه حسنا او قبیحا او حلالا او حراما. که په یو شي کې شک در وولدی چې دا به ښه وي که به بد وي، دا به حلال وي که به حرام وي، نو وایي پرېږده هغه پرېږده، یعنې واستوه حسن وي که به قبیح، بس هغه کار پرېږده، حلال وي که حرام وي بس پرېږده. امام مناوي په فضل القدر کې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. حدیث رقم جلد 3 صفحه 259 کې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمینو، کله چې مو په یو شي کې شک در پیدا سي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي پرېږدئ، ځان ځینې وباسئ. او دغه رنګه په یو بل روایت کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې ته شک تر وولېږي په یو شي کې، زړه ته مفتي که، خپل زړه ته فیصله ورکړه، هغه کمه فیصله کوي. نو دا چې اوس شک تر لیدلی دی چې دا به د الله نوم وي که به نه وي، هغه غالۍ راواخه ایسته یې کړه، د هغه پر ځای داسې غالۍ راوړه چې په شک او په تردد کې نه یې. دا نبوي نقصه ده، په هر شي کې که شک در وولېدی بس له شکه یې باسه چې دا به د الله نوم وي که نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په شک کې وولېدې، د شکه ځان وباسه، بس هغه غالۍ ایسته که نورې غالۍ بیا هوارې کړه. دا هغه نبوي نقصه ده چې سړی له تکلیف او له وسوسې څخه خلاصېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته.